د افغانستان کریکټ ملي لوبډلې تیز توپ اچوونکی افتاب علم ولې افغانستان ته راستون شو؟ اصلي خبره څه وه او ولې په سوشل میډیا کې قسم خبرې د افتاب علم په اړه ښکته پورته کېدې؟ نو راځو هغه اصلي خبرې ته چې افتاب علم یې افغانستان ته راستون کو یوې نږدې سرچینې کریکټ بورډ ته دا خبره تایید کړې ده. نو ملګرو تر پایه راسره پاتې شئ. اصلي معلومات تاسو هم دلته لیدلی شئ. خو که هر چا ایران ټي وي یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، په مهربانۍ سره د کرکټ اړوند معلوماتو لپاره سبسکرایب کړئ. افتاب علم څه وکړل چې افغانستان ته راولېږل شو؟ افتاب علم د دې له وجې چې د اجازې پرته د اوښي کور ته تللی و د دوو لوبو څخه منع شوی دی. دا کار په کرکټ کې ځکه جزا لري چې لوبغاړو د جوړجاړي یا فیکسینګ مخه ونیسي، ځکه په نړیوالو لوبو کې ټول لوبغاړي تر څارنې لاندې وي. د آی سی سی قانون له لوبغاړو په اړیکو بندیز نشته او ټول لوبغاړي خپل ملګري یا ګرلفرینډ او میرمنې له ځان سره د لوبو میدان ته هم راوستلی شي. هغه شایعات چې د ده په اړه خپریږي ټول دروغ دي، ځکه د کرکټ قانون کې د لوبغاړو په شخصي ژوند هیڅ بندیز نشته او هلته عرفه ده. که چیرته دا دروغ رښتیا وای نو دوه حالته به وای، چې یو کې به مقابل طرف د افتاب نه شکایت کوو چې په دې صورت کې افتاب مستقیما د زندان او محکمې سره مخامخ کېده، او بل حالت کې که شکایت نه وای کړی نو عرفه کې دا کوم جرم نه دی. که په هغه دروغو چې خلکو جوړ کړي افتاب علم د لوبو منع کېدو نو ویرات کوهلي په هم مخکې له واده منع شوی وای. د افتاب علم د اوښي یا د ښځې د ورور کور هم په انګلستان کې دی او افتاب علم د دې لپاره چې بل لوبغاړي ته چانس ورکړي د انګلستان ته راغلی، ځکه پرده د دوو لوبو بندیز و او د افغانستان هم یوازې دوه لوبې پاتې دي. نو افتاب علم د داسې یوې کورنۍ ځوان دی چې که چیرې داسې بدنامي راوړي نو د مشرانو څخه به یوه ورځ هم ژوند ونه کړي. دا ټول کارونه د یوې دسیسې بڼه لري او بس.